کا خوشحال خان خان شهید کا باچا خان ابدالی کا خوشحال خان یم خان شهید کا باچا خان یم پارشکل بیرنے یم پختونخوا زما وطن السلام علیکم مینوالي لرم ستاسو ټول به جوړ روغ یاست مینوالو دوی میاشتې مخکې زه تللی ولم د زیارت په لور پښتون لینډ اپیسوډ 11 د جوړېدو لپاره ملګرو په زیارت کې الله تعالی یو ډېر پټ ښایستوالی یې شي نو د داخله وجه قید اعظم محمد علي جناح و دې وطن ته د دویم سویزرلینډ نوم ورکړی ولو نو ویډیو پوره وګورئ که په تاسو کې کوم یو په دا چینل باندې نه وي هغه دې چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکون دې مور سره ووهئ وطن 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 دا د لوی افغان وطن دا په مونږ ګران وطن خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري پښتون لینډ اپیسوډ 11 د جوړېدو لپاره موږ تللي ولو د زیارت په لور زیارت د الله تعالی د طرفه د پښتنو لپاره یو ډېره غټه تحفه ده شور په سیندونو کې تاو په لویو غرونو کې مینا یې په زړونو کې د زیارت په لور روان یو یوه سراچه راسره ده یوه دا ګاډۍ ده خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري د زیارت په لور دا زما اول چکر زیارت سي د کوټ 130 کیلومتر په فاصله باندې زیارت د غټو درختو غټو غرو او د زرغونوالو وجه په ټوله دنیا کې مشهور دی د پاکستان فاونډر قید اعظم محمد علي جناح د ژوند د اخري ټیم عدالت تیر کړی و اوس افغانان پکې نسل قهرمان پکې ملګرو ګرمي ډیره زیاته ده سفر مم ډیر وکي نو دا ټیم دا شربت شو دی ته کم شربت وای دا ته د لیمبو شربت لیمبو شربت تی بس دا وسورت شو اور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري موږ خپل د پښین سره د زیارت پورې کم لارې سره هغه 1.5 کیلومتر لار ده او ټوله لار سره ګډوډه ده نواز خان موږ انوایټ کړو زیارت له نو د نواز خان دا کله چې موږ رسېدو تقریبا 3 غنټې ولګېده نواز خان موږ انوایټ کړی و نو څنګه چې موږ ورسې واره مې سره ریسټ وکړي د هغه بعد نواز خان د زیارت په لورې بوتلو د مخصن په ټیم کې د زیارت چکر راکړي په زیارت کې یو ډېر مشهور هوټل و نو هلته موږ وکړل شنې چای څه کې وای دا شات ورته ګوره دومره ښایسته سیند دی دا چې د بلوچستان کښنی کشمیر دی د بلوچستان د پښتنو کښنی کشمیر دی زیارت کوم ما ته بازار د مونږ اجازه شو 1958 سراچه کې شراب د ډرایور دی د 1958 سراچه ده دای په سورا نیولې ده ایسه په وکړه دای په سورا نیولې ده راځي د زما د ملګری ده د شنو چای لپاره نواز خان د زیارت یو ډیر مشهور هوټل په لور یې بوتلو بلګورو دا د زیارت ډیر مشهور هوټل دی شنګستی دا د اسمان ډیر شنګستی دا نو د دې چای کوو د زیارت په مشهور هوټل کې شنې چای کولو بعد برته رالو د نواز کړه ډوډۍ مې وخوړه ډوډۍ بعد مې ډېره ګپ شپ وکړه هغه په دا کیمره کې ما نو سره راوستی ملګرو دا ټیم د ډوډۍ انتظامات چالو دي بلکې چالو د ډوډۍ چالو د دې کاش ورکړی دي ها دې کاش ورکړی دي زه به اوس کاش ورکړم و میلمه ته په سلمچي کې لاس ور پینځلول د پښتنو یو ډیر پخوانی رواج دی نه د ټول اول موږ لاسونه په سلمچي کې را پینځول خوندور ډوډۍ وډیر ښه خوند یې وکړي الله دې د نوازي خیرات قبول کړي امین تعالی دې زموږ هندوالان ګرد ژوندي لري چې بیا دا څرنګه پروګرامونه جوړوي امین ماشاءالله نواز خان ډېر ښایسته ډوډۍ کړې و ډېر تکلف یې کړی و الله دې د الله دې د عزت وکړي
منټ ایسا وینا چالو ده ملګرو خوب مې وکړي وده د چپ صاحب بیا به ایسا وینا ملګرو خوب مې وکړي ډېر ښه خوند یې وکړي مقصد مې مجلس یې وکړي هغه په کیمره کې مې نوس راوستی نو اوس سهار شولو ناشته یې م کوو نن دې ویلې په لنډ ځلې خالونه سې پښتان شته عکس راوه دا د زیارت بزل خانه ته څه کوې ته به ما پیک کړې پیک څنګه وه د سهار د ناشتې کولو وروسته نواز خان د زیارت کوم مشهوره پکنیک پوینټونه چې دی هلته یې بوتلو نو هلته موږ چکرونه ووښتلو ملګرو اوس دا دې روان یو په چکر باندې نواز بھائی چکر راکوي نواز خانه په کوم لور مې بیا چوتیر پر خوا ځو که خدای کوي چوتیر په خوا ځو هلته د کړایي پروګرام دی د سهار د ناشتې وروسته د کړایي د پروګرام لپاره موږ روان سولو د زیارت بازار څخه څه لرې د چوتیر یو پکنیک پوینټ چکور تنګې په لور که خټک یو سبزیم کم من کا پریدیم ملګرو دا ټیم په دا بازار کې ولاړ یو د کړایي لپاره سامان اخلي د کوم بازار وایي کواسي بازار خواس بازار ورته وایي ویشتان واړه د کړایي سامان اخیستل کېدو لپاره موږ ودرېدلو کواس کې بازار کې کواس کې بازار د زیارت یو کوچنی بازار دی زه د دې خاورې پیدا زه د دې وطن بچی زه د دې خاورې پیدا یم زه د دې وطن بچی یم د کواس بازار وروسته د زرنج علاقه راځي دغه علاقه د چرۍ په پیداوار کې ډیره مشهوره ده نو دلته موږ ودرېدلو د چرۍ اخیستل کېدو لپاره ملګرو په لارې دا د چرۍ را ملاو شولې دا خو د لې د دغه باغونه دي د دې قیمت څو دی تقریبا 1.5 سل روپۍ ده 1.5 سل روپۍ د دې قیمت دی خو دی یو موږ ته ارزانه راکوي په سل روپۍ باندې راکوي د لې دا خپل باغونه دي د لې خپل باغونه دي بس دا باغ ټوټل دغه د لې خرڅوي د لې خرڅوي صحیح پټ دم روان دي پنجاب تم ځي پنجاب ته ځي بل کوم ځای ته ځي کراچي تم ځي پنجاب تم ځي ښه او کوټ تم ځي دا د سپری یو شی دا څنګه دا بغیر به سپری دی بغیر به کار دی علی کا خوشحال خان شهید کا باچا خان ابدالی کا خوشحال خان شهید کا باچا خان دې ته زرندي بازار وایي دا د زرندي علاقه ده او دا نو په چرۍ کې ډیره مشهوره ده په زیارت کې پر اول نمبر چرۍ د لیکې په دا علاقه کې کم من کا پریدم پښتونخوا زما وطن پښتونخوا د زړندې بازار وروسته باب زیارت ګیټ راځي نو دلته موږ ودرېدلو ملګرو دغه د باب زیارت دی دا ګورئ ډېر خوندور دغه دی سیند دی ورته وګورئ راسه واره د دې تعارف ورته وکړه ته راسه ته په پښتو کې ورته وګایه اسکزي کې ورته وګایه دی قاید اعظم د لې ولې نه کوي پټ قاید اعظم بعض خلکو یې دا ګرځېدلی مړ نه دی ښه زموږ اکا دی موږ اکا را د سره ملازم و حاجي الله جان نومېده هغه ورولې په کچو باندې ما آخري ګیلاس اوبه ورکړې بیا د هغه بعد له هېچا سره تپوس نشته چې دی چېرته مړ شوی دی په جهاز کې مړ شوي په لارې مړ شوي چېرې ښه د دې ګیټ صحیح سلامت تللی دی له دې دا ګیټ څخه یې صاف پکښې وشو ولاړ څنګه یې زړګی ته ښه ته څه وایه دغه په دا دروغ کې سکون سته که نشته دا ما ویل کې سکون سته که نشته اوله چې ما ودی تو نه باید سره روان کړي دا مچمچۍ دي د دې څخه دوی دغه شات باسي مچمچۍ دا د لې شي و دا د لې بیا دوی لکه شاوخوا به د ماغو باغو کې ګرځي بیا د لې برته راشي بس فینه له دا څخه دوی د شانو کې به دا کې شات اچولي هغه مچمچیانې دي شات فعالیتیانې چې مچمچیانې دغسې نو شات جوړوي دا د زیارت
دا ګورئ ټوټل زیارت دی دا دې سره اچوي ولاړ کپخوادا باسین کپکواټا کا پشین کپخوادا باسین یم کپکواټا کا پشین یم ککا خړکا جگزیم موږ ودرېدلو زیارت بازار کې عام او داش ډوډۍ اخیستل کېدو لپاره. دغه زیارت بازار یو ډېر تاریخي بازار دی. دلته د پاکستان فاونډر قائد اعظم محمد علي جناح د ژوند آخري شپې تېرې کړې ولې او د دغه وطن ته دویم سویزرلینډ نوم ورکړی و. ملګرو د زیارت په بازار کې ولاړ یو دلې ډوډۍ راکوټې دغه زیارت بازار دی وګورئ ویل څو دې چیش راخی صابونان سامان پښتونخوا زما وطن پښتونخوا پښتونخوا کا خټک گیو سبزیم کم من کا پریدیم پښتونخوا زما وطن پښتونخوا د درو ګنټو سفر وروسته موږ ورسېدو د چوتیر پکنیک په چکور تنګې ته. الله تعالی په دا ځګي کې ډېر ښایستوالی یشي دي ډېر ښایسته ځګی دي او د دا ځګي څخه د غرو د مابینځ څخه د واورې اوبه سرو کال را روان دي. ملګرو فاینلی موږ راورسېدلو په دا ځګي کې به د کړایي پروګرام کو دې ځګي ته نوازه چې شوی دا د چوتیر یو ډېر مشهوره ځای دی دې ته چکور تنګی وایي دا ډېر خوندور د پکینک ځای دی او دا ډېر ښایسته اوبه هم لري ډېر سوړ هم دی دا درختې راشنې دي ماشاءالله ماشاءالله ډېر حسین منظر دی. دا د آزاد خاوره دا د جګو غرو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن رسه ډبره رایله شوله اوس والایم روانولو بچاو شو دوی درې ډبرې ولې ما سناولا بچاو سوچین خیال کوئ دا د خیال دي دا ګوتې ډبرې دی که به د رایله شولې نه به ته یاست نه به دا کیمرې دا آزادۍ خاوره دا د جګو غرو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن وده بیا نه چالو ده ملګرو دلې کړایي دا دې جوړوو کار چالو دی څوک ټماټر کاټي څوک غوښه سباکي څوک امونه خوري دا دې امو د کښور کړی د ده ګوټونه ورک دي ګوټونه ایستل کړایي مفتی صاحب او رضوان صاحب تیار کړی ده دا د کړایي راله میدان ته راله د زیارت ملګرو دا دی ډوډۍ مې وخوړله خالي پلیټونه پاته شو اوس به دغه امو ته کش ورکړو ای څنګه ایښي اوبه دي ملګرو کړایي خو مې وخوړله اوس د دې ځګي څخه ځو د اتڼ لپاره پښتو اتڼ ولې په پښتون لینډ کې پښتو اتڼ نه نو د هغه هېڅ خوند نشته نو ځو یو ډیم له نوازه دا ډیم نوم څه شوله کونچا ډیم له ځو د پښتو اتڼ لپاره نو درځئ خوشحال خان شهید کا باچا خان ابدالی کا خوشحال خان یم
خان شهید کا باچا خان یم پر شکل میرړې د اتڼ لپاره موږ لاړو د فونچا ډیم په لور. دغه ډیم د چکور تنګې سه د لږ لیرې ولو ډېر ښایسته ډیم ولو. دغه ډیم د غرو په مابینځ کې ولو شاوخوا ته غرونه راګرځېدلي او په مابینځ کې اوبه ولې. دغه دی دلې به موږ اتڼ کوو پښتو اتڼ ته ورته وګورئ ماشاءالله ډېر قدرتي الله تعالی پښتنو د دومره ښایسته وطن ورکړی دی ماشاءالله. ملګرو دا غولو پښتون لاین اپیزود ولسم کوم ویډیو خوښه سوي نو د اسمان چینل به سبسکرایب کړئ او بیل آیکون یې مور سره دباو کړئ او کوم پښتانه ملګري چې یا هیلپ وکړي سبسکرایبر کې وکاله اوسه د اوسم شي نسته سبسکرایبر نو هیلپ را سره وکړي انډوالان سره ویډیو شیر کړئ دا چینل مخته بوزي نو وس راکې ماته اجازه ته خدای فامان خدای کا خوشحال خان شهید کا باچا خان ابدالی کا خوشحال خان یم خان شهید کا باچا خان یم